د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د هیوادونو د سازمان یا د همکاریو سازمان ناسته به یو ځل بیا په پاکستان کې ترسره شي. البته د ښاغلي قریشي په خبره د دې ناستې اجنډا به افغانستان یا د ناسته به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه وي. خو شنونکي بیا په دې باور دي چې دغه ناسته د پاکستان لپاره یو سیاسي او اقتصادي ګټې درلودلی شي، خو د افغانستان لپاره هېڅ ګټه نه لري. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې یا هم یو میاشت مخکې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناسته په پاکستان کې د سعودي عربستان په کوربهتوب ترسره شوه چې د افغانستان په اړه یې ناسته درلودله او یو صندوق د بشري مرستو دوی جوړ کړی دی. سلامونه ستړي مشي خیر د اوریدونکو، د نن خبرې باز زه فضل الرحمن حسرت یم. د نن خبرې باز مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. په همدې موضوع باندې بحث لرو. په سټوډیو کې سره ښاغلی حاجي سخي وحدت د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد را سره مېلمه دی. وحدت صاحب ښه راغلاست، ډېره مننه. زموږ بلنه ومنله. راځئ یو ناسته مخکې هم ترسره شوې وه په پاکستان کې او دا دی بیا هم ترسره کېږي. دې ګټه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. مخکې دې نه چې ستاسو جواب ته راسم، اول موږ تاسې باید د اسلامي هېوادونو د دې سازمان او تاریخچې ته وګورو. دا سازمان په 1990 کال کې د عربستان په جدې کې تشکیل شو. اهداف یې دا وو چې د ټولو اسلامي هېوادو ترمنځ یو قوي هماهنګي او ورورولي وشي، چې متاسفانه وروسته مو دوی اقدامات ولیدل چې داسې ونه شوه. راځم ستاسې د پوښتنې یو جواب ته. پاکستان خپله نن د ډېر یو قوي بحران سره مواجه دی. تاسې وینئ چې په پاکستان کې ډېر ژور اختلافاتونه رامنځته شوي دي. بېلابېل ګوندونه د عمران خان پر ضد باندې راپورته شوي دي او اوس د پاکستان اوسنی حاکم نظام کوشش کوي چې د دنیا توجه د دې اختلافاتو نه واړوي، راسي په دې سازمان باندې د توجه راجلب کړي چې په دې باندې کولی شي دوی اقتصادي ګټې هم ترلاسه کړي او د اسلامي هېوادونو هغه ملاتړ و راتلونکي انتخابات ته خصوصا عمران خان ترلاسه کړي. اما خوشبختانه دغه نسل په راتلونکي هفتې کې یا په سې شنبې یا په چهارشنبې کې دایر کېږي. په یو نحوه د افغانستان لپاره ګټور تمامېدلی شي. په دې خاطر باندې هلته کولی د هغه سټیج نه زموږ وزارت خارجه یو ښه استفاده وکړي، بیا یو وار پر دنیا باندې غږ وکړي چې د افغانستان ته توجه وکړي، د افغانستان بشري وضعیت ته توجه وکړي او افغانستان یو وار بیا د نړۍ په سطحه د خبرو سرټکی ګرځي. ډېره مننه وحدت صاحب. ستاسې به یاد وي چې څو موده وړاندې پاکستان کې د سعودي عربستان په کوربهتوب ناسته ترسره شوه. اصل کې سعودي عربستان باید دا په سعودي عربستان کې ترسره کړې وای، خو پاکستان دا راواخیستله په خپل هېواد کې د دې کوربهتوب ترسره یې کړله. نو هغې ناستې موږ ته څه ګټه وکړه ده؟ ګټه څه وه؟ تر ډېره بریده پورې پاکستان خپل ګټو ته ګوري. پاکستان غواړي سپینږیرتوب وکړي، مشرتوب وکړي او خصوصا د افغانستان په قضایو کې خپل نقش قوي وبولي. تېرې ناستې کې عربستان هم داسې خاص دریځ نه درلودی او داسې خاصه نتیجه تر راونه وتل. موږ هیله مند وو چې په دې ناستې کې د افغانستان لپاره مالي کومکونه همدارنګه د رسمیت پېژندنو لړۍ ته هسې باید روانې شي چې هغه ونه شوه. نو دې ناستې ته هم دونه خوشبینه نه یو، خو په دې باندې پوه یو چې اندک ګټه لري. مننه. په دغه ناسته کې هغه پوښتنه به بیا وکړم. تاسو ویلي چې سپینګیرتوب کوي. پاکستان ولې د افغانستان سپینګیرتوب کوي؟ څه شي منځګړیتوب کوي؟ پاکستان په منطقي کې غواړي چې یو وار بیا یو کریډیټ واخلي، خصوصا د اسلامي هېوادو په منځ کې غواړي ځان قدرتمند وښیي او دا چې دی په اسلام آباد کې د اسلامي هېوادونو هیات او نمایندګان راغواړي په یو نحوه هندوستان ته غواړي وښیي چې زما سره داسې قوي ملاتړ شته وکړي. حیانا که د ما او تا تر مابین څخه کومه جګړه وي نو زه دومره مخ تر مخه ملاتړي لرم. بله، ډېره مننه. راځو په دفتر په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان پرانیستلی دی او زه هلته په پاکستان کې غونډې کوي. بله، مشکل دغه دی.
زموږ ګیله د اسلامي هېوادو سره دغه دی مشکل په افغانستان کې دی ولې ناسته جوړېږي په پاکستان کې کریډټ یې پاکستان اخلي او شخصا پاکستان د دې معنی دی چې په افغانستان کې دا ناسته وسي که په کابل کې دا ناسته وسي دی اوس خو دفتر هم پرانیستلی دی دلته که د دې 50 هېوادونو د خارجه وزیران راسي ایاتان راسي نو دلته یو اعتبار دهي او اعتماد سازي جوړېږي ځکه دا غونډه به تقریبا 2 یا 3 ورځې دوام کوي او د دې غټه لاسته راوړنه به دی چې د 50 هېوادونو د خارجه وزیرانو او هیاتانو امنیت ټینګېدلی شي دغه په خپله د اوسنی نظام هغه ظرفیت و دنیا ته ښیي چې بدبختانه د دې سینې پاکستان بیریږي نه غواړي هغه کوشش کوي اوسنی نظام لږ ضعیفه وشي هلته دنیا ته غواړي داسې تصویر وشي چې په افغانستان کې امکان نسته او شونی نسته چې دا غونډه هلته وشي که دلته دا غونډه وشي مستقیما دا هېوادونه د افغانستان په وضعیت باندې پوهېږي چې وضعیت څونه ښه سوی دی او ولې د خوشحالۍ خبره دا ده مخکینۍ ناسته چې 4 میاشتې تر مخه وسوه په هغې کې ځینې مشکلاتونه د اسلامي امارت په راتګ سره ځینې مشکلاتونه وه خو الحمدلله تر اوسه پورې ډېر مشکلاتونه حل شوي دي ډېر مسایل حل شوي دي نو مشکلاتونه کم دي که دلته دا ناسته وسي انشاءالله چې ډېره ګټوره به تمامه شي 59 هېوادونه اسلامي هېوادونه دي په دغه ناسته کې به ګډون کوي دغه 59 هېوادونو کې دومره تکړه هېواد د پاکستان چې راځي کوربتوب د دې هېواد کوي ولې دغه 59 هېوادونه دومره نه پوهېږي یا دومره نسي کولی چې په افغانستان کې دوی خپله له افغانستان حکومت سره مستقیمه اړیکې وپالي ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې یوې پالیسۍ له لارې اوس موږ تاسې بهرنیو چارو وزارت هغه خپله پالیسي هم لري په غټو ناستو کې ګډون هم کړی دی وینا یې کړې ده غټو ناستو ته غوښتل سوی هم ده ولې له هغو سره مستقیما خبر نه شي کېږي چې موږ راځو دلته رایګیري وسي او دغه هغه براله معلومه سي چې څوک کوم ځای کې غواړي چې دا ناسته ترسره شي ما مخکې هم دا ګیله وکړه د اسلامي هېوادو څخه متاسفانه موږ تر پاکستان و اسلامي هېوادو ته دونه مهمه نه یو پاکستان مهمه دی ځکه هغه یو اټومي هېواد دی تر یو بریده پورې خودکفا دی تر یو بریده پورې د هغو سره ډېر ښه همکاریانې لري اما متاسفانه افغانستان په دې تېرو 40 کالو کې داسې خاصه ګټه هم اسلامي لکه څنګه چې پاکستان درلودلې ده او اسلامي هېوادونو دا سازمان چې دی ځینې نور مشکلاتونه هم شته چې په هغو باندې توجه نه ده کړې تر اوسه پر هغو باندې فکر نه دی کړی لکه د فلسطین مسله ده چې ډېره مهم مسله ده د مسلمانانو په مابین کې یو وارې عربستان نه دی یا اسلامي هېوادونه نه دي ولاړ شوي په خپل منځ کې یو مشورتي ناسته ونیسي چې موږ د فلسطین مسله حل کړو بیا چیرې دوی راځي په دې کې شکر الحمدلله موږ ډېر مشترکات لرو د اسلامي هېوادو سره ډېر مشترکات لرو یو خو مسلمانان خدای مو یو دی رسول مو یو دی کتاب مو یو دی تر ډېره بریده پورې مشترکات لرو اما متاسفانه دا چې دوی خپل سیاسي اهدافو ته ګوري هغه بیا د دوی بېل حساب دی دا اوس هم تاسې وګورئ په دې سازمان کې ځینې کشورونه دي چارې خپل خاصې منافع لري خپلې خاصې غوښتنه لري اما که دوی راځي د پاکستان د طریقه سینې دا ناستې کې خپلې غوښتنې غواړي چې ترلاسه کړي دا شونی نه دی تاسې اوس وګورئ ترکیې کې د مخکیني حکومت ډېری کسان همالته دي آیا ترکیې هېواد په وسه نه دی چې دا کسان راوبلي افغانستان ته کښېني د سولې مذاکرات ته کښېني و خبرو ته کښېني راسي د دې حکومت سره همکاري وکړي همدارنګه د ایران سره د ایران په ایران کې د پخواني حکومت 40% مشران همالته دي ولې ایران نه غواړي چې دا مشکل حل کړي بیا راځي د هغه تربیون د لاره دوی خپلې غوښتنې غواړي حل کړي خپله منافعو ته ګوري همدارنګه په دې سازمان کې زه فکر کوم چې ډېری کشورونه خپل په مابینځ کې مشکلاتونه لري یعنې دونه وخت نشته چې اوس دوی افغانستان ته لا فکر وکړي او که راځي هم د افغانستان په نامه باندې کم ناسته جوړوي هو خپل ځان ته جوړوي او خپل د ګټو دپاره یې جوړوي بله خبره دا ده تر ټولو مهمه په پاکستان کې اوس ډېر ژور اختلافات پیښ شوي دي د عمران خان حکومت پر نړېدو دی پر چپه کېدو دی حتی پر عمران خان باندې د کافر ټاپول شوی دی عمران خان غواړي د دې سازمان د طریقه سینې خپل ولس ته هم دا وښیي چې زه خو نو اسلامي هېوادو ته هم دونه معتبره یم ما ته د یو مسلمان قوي هېواد په سترګه ګوري او خپل راتلونکي انتخابات ته د دغه ناستې سینې هم یو کمپایني ګټه اخلي نو په دې لحاظ باندې د افغانستان لپاره دا ناسته هم ډېره ګټوره نه بلل کېږي د دې ناستې مخکینۍ ناستې اهداف هم دا و چې باید بشري وضعیت ته د سمېدو په اړه هڅې وشي همدارنګه د افغانستان د کنګل شویو پیسو لپاره باید هڅې وشي
د مهاجرینو د وضعیت لپاره یو تګلاره پیدا شي. همدارنګه د بشردوستانه کومکو لپاره باید یو لړۍ جوړه شي، پیل شي. د افغانستان ولس هم شکر الحمدلله مسلمان دی، اوس هغه پخواني مشکلاتونه نشته. که دوی اسلامي نظام غواړي، که دوی دلته ورورولي غواړي، که دوی دلته د افغانانو په مابینځ کې تګ راتګ غواړي او پیشرفت غواړي چې خپل وطن ته خدمت وکړي، خو یوازینۍ لاره دا ده چې مستقیما راشي په افغانستان کې دغه ناسته جوړه کړي. کله چې افغانستان ته راشي دوی خپله پوهېږي چې وضعیت څه رقم دی. اما متاسفانه پاکستان غواړي چې د افغانستان وضعیت یو څه ناسمه ور وښیي. مننه. د بشري بحران د مخنیوي لپاره په تېره ناسته کې یو صندوق جوړ شو، هغه کې یوازې مالیزیا $1,000,000 فکر کوم مرسته کړې ده. په دا دومره موده کې تر اوسه پورې چا مرسته ونه کړه. دا صندوق څه ګټه؟ خو دغه ډېر د بدبختۍ ځای د افسوس ځای دی چې یو اسلامي هېواد په ټولو نه 500 هېوادونو کې $1,000,000 راپورته کېږي. تاسې وګورئ چین څو عمر پر مخه $10,000,000 کومک وکړي، برېټانیا څو کومک وکړي، در حال چې دا مسلمانان نه دي، هم هغه خپل ګټې ته ګوري. خو زموږ هیله د اسلامي هېوادو سینې هم دغه ده چې دوی باید د افغانستان وضعیت ته په سمه وګوري، لوبه نه باید ورسره وکړي. افغانستان داسې یو سیمه نه ده چې خدای نخواسته دوی سترګې پر پټې کړي. په افغانستان کې بحران د ټولې منطقې پناه نه دی. په افغانستان کې بحران یعنې په منطقې کې بحران دی. د افغانستان د ښه وضعیت د ټولو همسایګانو په ګټه دی. دلته دا یو اقتصادي چاره ده. د دې ځایي سیمې تاسې کولی شئ اروپا ته ډېره نږدېترینه لاره پیدا کړي، همدارنګه غربي اسیا ته او شرقي اسیا سره وصله کړي، جنوبي اسیا سره وصله کړي. نو په دې خاطر باندې دوی هڅه کوي چې په یو نحوه خپلې هڅې وښیي خپلو ولسونو ته چې دا موږ د افغانستان لپاره کوشش کوو، زحمت باسو تر څو یو د حل لاره پیدا کړو. بلې اسلامي هېوادونه دي 950 شاوخوا، ولې یو اسلامي هېواد نه راجګېږي موږ په رسمیت ته پېژني؟ خو دا خو بیا د دوی خپل مشکل دی. اکثریت کشورونه د خپل باداره سیمې بیرېږي. اکثریت کشورونه دغه 950 هېوادونه بیخي مستقل نه دي. په دې کې په 950 کې زه فکر کوم چې ممکن دی 3 کشورونه یا 4 کشورونه تر یو حده پورې خپل خپلواکۍ ولري. متباقي ټوله د خپل بادار تر لاس لاندې دي. هغه د خپل بادار یعنې د امریکا او د غرب بې اجازې هېڅ کار نه کوي. په نامه د اسلام یو حکومت یې جوړ کړی. حتی تاسې راسئ عربستان ته وګورئ، عربستان خپل وضعیت دننه وګورئ، د موږ وضعیت 100 برابر تر دوی ښه دی. دلته څومره ازادیانې چې افغانان لري په عربستان کې نه لري. ولې دنیا پر دوی باندې تصمیم نه نیسي؟ د افغانستان حکومت کې ستونزه څه ده؟ د افغانستان په حکومت کې فی الحال خو خاصه ستونزه نشته، فقط دا قدر دی چې ځینې د مخکیني حکومت مشران په بېلابېلو کشورو کې ځان ته ملاتړي پیدا کړي، غواړي بیا جګړه روانه کړي چې دا د افغانستان د ولس لپاره ډېره خطرناکه ده. که افغانان خپلواکي حکومت غواړي او د پیشرفت زمینه غواړي، خو دا بهترین وخت دی. بله، اوکراین کې جګړه پیل شوله، د افغانستان د نړیوالو بیخي مخه واوښتله او په اوکراین باندې هغه وکړله. په تېره امریکا د خپلو هغو ته اعلان وکړ، یعنې د اوکراین د خلکو لپاره وایي ستاسې لپاره دا دروازې زموږ خلاصې دي، کولی شئ راسئ. کډوالو ته یې وویلې. د افغانستان کډوال دا اوس ځینې لا په ترکیه کې وو، ځینې په دوبۍ کې وو، هغه بېرته راوستل، بېرته راغلل. ولې دوه مخی سیاست یا هم دوه مخیتوب یې له موږ سره راخیستی ده؟ اوکراین ورته مهمه سو چې موږ دلته 20 کاله په دې افغانستان کې دوی وجنګېدل، راغلل په یو بانه باندې چې تروریزم له منځه یوسي. اوس هغه حکومت چې دوی له منځه وړی و، بېرته هغه حکومت رامنځته کړ، اوس هم داسې یو کار کوي. د دوی موخې، هدف، دوی څه غواړي له افغانستان؟ بله، افغانان یو عادت لري چې د هېڅ چا په بده باندې نه خوشحاله کېږي، د هر چا په خوشحالۍ باندې دوی خوشحاله کېږي. خوشبختانه هم که متاسفانه هم د اوکراین په جګړې باندې هم افغانانو ګټه درلودله، هم یې ځینې تاوانونه درلودل. تاوانونه یې دا وه چې دوی د نړۍ د خبرونو د سرټکو څخه واوښتل. مګر ګټه دا وه چې د سیالۍ ډګر الف سو. د افغانستان سینې اوس شرق و غرب په اوکراین کې خپله جګړه پرمخ بیایي. دا زموږ لپاره تر یو حده پورې ګټور تمامیږي. بل دوی د افغانستان وضعیت سم نه درکوئ. اوس چې دوی ته تهدید نږدې سو، ناامني نږدې سو، وضعیت پر خراب سو، دوی اوس پوه سو چې دلته انسانان شتون لري. یعنې مخکې په افغانستان کې د 40 کاله جنګ و، دوی په دې باندې نه پوهېدل. دلته د سیالۍ ډګر جوړ کړی و، رقم حکومتونه یې راویستل، ویې وړه، چپه یې کړه، خپل لاسپوڅ یې راویستلې.
نن په اوکراین کې که کومه مسله ده هم د غرب د ملامتۍ د لحاظ د غرب همیشه کوشش کوي پر اسلامي هیوادو باندې پر هغو هیوادو باندې معامله وکړي چې هغه اندک اقتصادي مشکلات ولري یا مستحکمه دولتونه نه وي. نو دا دی نن تاسې ګورئ چې تهدید و دوی خپلو ته نږدې دی، هم غرب ته نږدې دی، هم اروپایانو ته نږدې دی. بله دې ناسته چې نیول کېږي په دې کې ویل شوي دي چې بشري بحران د مخنیوي لپاره به دا ګټوره وي. ستاسې په نظر څومره ګټوره به وي؟ یعنې رښتیا هم دوی به د بشري بحران د مخنیوي لپاره داسې کوم څه وکړي؟ څه به وکړي؟ پیسې تر اوسه پورې 1 میلیون مالیزیا ورکړي دي، نور داسې کوم هېواد به رامنځته شي چې هغوی به ووایي چې موږ دونه پیسې به مرسته کوو یا هم افغانستان ته راځي، افغانستان حکومت په رسمیت پېژني؟ ډېر خوشبینه نه یم په دې خاطر چې مخکې هم دا امتحان دوی ورکړی دی، اما پیشبیني نشي کولی چې هیڅ به ونیسي. بیا هم د افغانستان لپاره څه نه څه ګټه لري، دا دی چې زموږ وزیر خارجه ته یو چانس برابرېږي چې بیا خپل یو غږ پورته کړي پر اسلامي هېوادو باندې، بیا د کومک غوښتنه وکړي او بیا راسي د خپل د رسمیت د پېژندنې غوښتنه وکړي او تر څنګ یې دا ده چې د افغانستان موضوع بیرته یو څه راپورته کېږي، جانیان په دې باندې غور کوي او پر دې باندې بحث کوي، پر دې باندې بیا لازم تصمیمونه دې ناسته کې تاسو په نظر چانس شته چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي؟ ډېر نه، زه یقین لرم 25% چانس ته وایي. د ټول شموله حکومت خبرې هغه ناسته کې هم شوې وې، دغه اسلامي هېوادونو ټولو ځینو ویلې چې ترکیې، تاجکستان و ایران نور ملکونو به چې یو ټول شموله حکومت دې رامنځته کړي. په دې کې به هم د دوی ټینګار په ټول شموله حکومت اسلامي امارت به څومره سره همغږی؟ د دوی تر هر څه پر دغه باندې ټینګار دی. دوی د ټول شموله حکومت په نامه باندې خپل کسان راولي چې دلته د دوی اهداف ورته تعقیب کړي. هغو مشرانو ډېر حکومت وکړي، بس چې بالا 20 کاله 30 کاله دوی پر واک نو نور بالا تاسې څه غواړئ د افغانستان سیمې چې بیا هم تی روان یاست، بیا به هم تی راځئ چې موږ ته حکومتونه راکړي. تاسې خپل امتحانونه ورکړي دي او د دوی خپلو په وسه نه ده چې دا غوښتنې دوی ترلاسه کړي. راځي د نورو هېوادو د طریقه سینې خپل اهداف غواړي راپورته کړي، نو دا ممکنه نه ده او طالبان هېڅ وخت نه ورسره مني، اسلامي امارت هېڅ وخت نه ورسره مني. په دې خاطر باندې چې اسلامي امارت اوس په یو سخت ازمایښت کې درېدلی دی، د افغانستان ولس ځینې راضي دی، تر ډېره پورې وضعیتونه سره سم شوي دي. تاسې ورځ په ورځ ګوري چې وضعیت د ښه کېدو پر حال روان دی. که دا مشران هم نه وي، دا پخواني خلک بیا هم افغانستان جوړېږي. آیا افغانستان د پخوانو سره تړلی دی؟ نه دی تړلی. دا پخواني اکثریت تاسې ته معلومې دي، دوی عقیدې پخوانیو مشرانو څه کړي؟ تر اوسه خو پخوانیو مشرانو داسې نه دي، یو د مقاومت جبهې په نوم باندې چې هغوی په خارج کې ناست دي، نارې وهي، په فیسبوکو کې پوسټونه کوي، نور څه یې نه معلومېږي. نور خو پخواني مشران په خپلو ځایو ناست دي. پخواني مشران تاسې کولی د یو عادي افغان څخه پوښتنه وکړئ چې څه کړي دا دومره. اوس یعنې دغه حکومت چې دلته رامنځته شوی دی، حکومت پر وړاندې دوی څه کړي؟ عملاً څه نه دي کړي که نه؟ خو تصمیمونه نیسي، بعضې حرکتونه کوي چې د تشویش وړ هم نه دي وکړي، ځکه دوی خپل امتحانونه ورکړي دي. اوس تاسې ګوري په افغانستان کې الحمدلله اوس سر تر پښو په ټول افغانستان کې امنیت شته او دا چې ټول شموله حکومت نارې ویل کېږي، لږ پکار دی چې دا خلک حوصله وکړي. تاسې حتی په غربي هېوادو کې په ډېرو پیشرفته هېوادو کې وګورئ چې کله یو ګروپ د رهبرۍ سینې لرې کېږي، بل ګروپ راځي یا بل ډله راځي، هغه خامخا تر 1 کال تر 2 کاله خپل د ګروپ ډلو ته واک ورکوي، پر هغو باندې کار کوي او داسې کار کوي. مننه استاد. ډېرې ناستې وسوې، مهمه پوښتنه همدا ده، ډېرې ناستې د افغانستان په اړه وسوې. دغه 2 میاشتو کې شاوخوا هره ورځ یا په اونۍ کې یوه ناسته 2 ناستې موږ تاسې درلودلې، ولې پایله نه ورکوي او یعنې عملاً یې موږ تاسې د دغې چې څه ویل کېږي هغه عملي کېږي نه؟ ستونزه څه شی ده؟ ستونزه دا ده چې دوی ولې زموږ لپاره غوښتنې مطرح کوي. د موږ د خوا چې دوی نه تهدیدېږي، کم ضرر نه دی ورسېدلی، کومې همکاریانې چې دوی لازمه بولي هغه اسلامي امارات ورسره کوي تر ډېره بریده پورې. هېڅ کشور نه باید دا تهدید هم وبولي، خو دا دی چې دوی تل مدام په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ په افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړو، ګی وایي دا غواړو. زه یوه پوښتنه کوم د ایران حکومت ته چې تاسې دغه بلوچستان ته 2 وزارته ورکړئ، صحیح دی، موږ به هم دلته یو 2 نفره پخوانیان راولو. تاسې وکړئ، تاسې په تاجکستان کې ورسئ ورته 2 وزارته ترکمن ته ورکړئ، تاسې په پاکستان کې ورته 3 وزارته تاسې کشمیریانو ته ورکړئ، بلوچانو ته یې ورکړئ، بیا به موږ هم ستاسې غوښتنې ومنو. ځکه هر یو خپل د کور مسله ده، خپل کور باید په خپله وساتو، په خپلې باندې
باید جوړ کړو. دا وطن په موږ پورې اړه لري، نه دوی زموږ سره دلته ژوند کوي او نه دوی زموږ په درد خبر دي. دغه ځای کې چې هغه هوایي غوښتنې دي چې کوي هغه به هم تر ډېره پورې نه منل کېږي. مننه. په راتلونکي ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقي څه کولی شي تر څو نړیوال دې ته مجبوره کړي یا هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شوی دی چې د ټولو خلکو حقونه پکې خوندي دي او دغه حکومت ټول شموله ده، دغه حکومت تاسې په رسمیت وپېژنئ او له موږ سره همغږي رامنځته کړئ. موږ ښوونځي خلاص کړل، موږ پوهنتونونه خلاص کړل، د ټول شموله حکومت لپاره زموږ کار روان ده. څه کولی شي، څه ډول پالیسي باید اختیار کړي ستاسې په نظر باندې؟ یو وار بیا لازمه ده چې متقي صاحب کومه غوښتنې چې د نړۍ څخه د ترکیې په انطالیا کنفرانس کې وکړي، هماغه غوښتنې بیا یو وار په دې اسلامي د هېوادونو په کنفرانس کې وکړي، ځکه هماغې غوښتنې د افغانستان غوښتنې وي. موږ د نورو غوښتنې نه غواړو. متقي صاحب کولی شي یو وار بیا پر نړۍ باندې غږ وکړي چې تاسې د افغانستان وضعیت په دقیقه توګه بررسي کړئ. تاسې د نورو خبرو ته مه ګورئ، د نورو نورو هېوادونو نظریو ته مه ګورئ، مستقیما راسئ په افغانستان کې وګورئ چې څه جریان لري، بیا به تاسې ته معلوم سي. بله، مننه. کومې مسلې دي چې اسلامي امارت باید حل کړي تر څو په راتلونکي کې له دوی سره نړیواله همغږي سي، مرستې ورسره وکړي، حکومت یې په رسمیت وپېژني او د سفارتونه هم خلاص کړي؟ بله، اسلامي امارت ته پکار ده تر څو لږ زیاتره د ښځو مسایلو ته توجه وکړي، همدارنګه د قومونو د یووالي، اتفاق او ورورولۍ ته توجه وکړي او ځوانو کدرو ته لار ورکړي چې راسي سیستم کې شامل سي، د خپل وطندارانو لپاره د خدمت باعث وګرځي. دا اوس موږ په افغانستان کې الحمدلله تر ډېره کچه پورې ځوانان لرو، تحصیل کرده ځوانان لرو چې هغه وکولی شي د افغانستان مشکل حل کړي. یعنې په اداري لحاظ باندې، په ډیپلوماتیک لحاظ باندې افغانستان دا ظرفیت لري چې خپل مسایل په خپل اوږو باندې پر مخ ووسي. نو اسلامي امارت ته بیا هم پکار ده چې لږ ډېر د صبر وسیلې څخه کار واخلي. کمې غوښتنې چې ملت کوي، ولس یې کوي، دوی هغو ته ډېره توجه وکړي، هغه وڅېړي چې آیا دا غوښتنې ضروري دي، منطقي دي که یا کومې چې منطقي دي هغه باید وکاروي. نو دا خو اصول دی، په ټوله دنیا کې هم دغه مسایل دي. بله، تاسې د یو پوهنتون استاد په صفت باندې اوسني حکومت ته یا هم اسلامي امارت ته کوم وړاندیز لرئ؟ وړاندیزونه خو هر افغان ډېر لري، ولې زه په دې باندې متیقن یم چې اسلامي امارت کوشش کوي د افغانستان د ولس غوښتنې پر ځای کړي. یو خو دلته 20 کاله جګړه وه او دغه چې اسلامي امارت رالی او د وژلو ګراف ټیټ سو، دغه غټه غوښتنه وه. د مونږ خپله شخصا نور هېڅ ضرورت نه لرم، فقط جنګ نه باید وسي، نارامي نه باید وسي، ولسونه نه باید وځورول کېږي. زه په خپل کلي ته، خپل ولایت ته او خپلې ولسوالۍ ته زه په 10 کاله هم نه یم تللی. اوس الحمدلله که شپه یې که ورځ یې که وغواړم هر دم ساعت کولی شي چې ولاړ شم. دغه زما دپاره ضرورت و. وطنداران کولی شي مرکز ته راسي، نورو ولایتو ته لارې خلاصې شوې، تربګنۍ و دښمنیانې ختمې شوې. دغه زما غټ ارمان و. وړاندیزونه هر افغان لري، په هغې باندې بیا لازمه ده چې د دکتورین د افغانستان د پروفیسرانو د دکتورینو او د افغانستان د متخصصینو په مابینځ کې یو غټه جرګه جوړه شي، هلته غوښتنې مطرح کړي، څو مورده مشخصا په اتفاق نظر سره بیا اسلامي امارت او مشرانو ته وړاندې. ډېره مننه ښاغلی حاجي سخي وحدت، سیاسي چارو ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. مننه، هیله کوم. درنو لیدونکو تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. ښه وخت ولرئ.